د هلمند کې د هغو کلمي نیالګیو د ایښودلو ځای دی چې د مسؤلینو په خبره د هیواد د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري به په هلمند ولایت کې تر 2 لکه نیالګیو ایښودل کیږي چې تر 1 کال پالنې وروسته به یې له دې ځایه د هلمند ریګستان ته انتقالوي چې ګټه به یې د انسانانو ترڅنګ نورو څارویو ته هم رسیږي. زموږ هدف او موخه دا ده چې موږ په دا نیالګي موږ ته د وزارت له خوا څخه یو پروژه راکړل شوې ده چې د ریګ روان دپاره موږ یو پروژه پلې کوو چې په هغه کې موږ ته دغه پروژه راکړل شوې چې 2 لکه کلمې چې دا به موږ راوړو بیا به په مځکه اول به مځکه ورته جوړو پلاټ بندي به کوو هغه مو کړې ده. پر همدې مهال بیا د دې نیالګیو د ایښودلو په پروژه کې په کار بوخت کارکوونکي خوښ دي چې په خپل هیواد او د هیواد په آبادۍ کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. موږ دپاره محترم ورور ډېر زورور کار دی ډېر ښه کار دی ولې موږ غریبانان یو دغه دی زموږ یو روزي پر اشتراک ته بل دا د ملت لپاره غټه آبادي ده چې دغه کومه هوا ده دا صفا کوي مثلا موږ هم پر کار باندې سلو موږ ډېر راضي ډېر خوشحاله یو هم د حکومت څخه هم د خلکو څخه چې موږ ته کار پیدا کوي 3.5 سوه افغانۍ زموږ معاش دی نو موږ په دا ځای باندې ډېر غواړو ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا کار ملاو شوی دی پیدا دی او موږ پر کار باندې دا خپل په کار ډېر راضي یو ډېر خوشحاله یو دا خپل په کار اخته یو نو دغه د نیالګي کښېنوو ډېر خوشحاله یو مزدوري هم راکوي حکومت څخه ډېر خوشحاله یو دا خپل په کار هم اخته یو. بل خو بیا د هلمند اوسیدونکي وایي چې د دا ډول نیالګیو ایښودل خورا اغېزمن دي چې دا بوټي د تندې پر وړاندې مقاومتي او د هیوادوالو د استفادې وړ ګرځي. و دا خو بیخي ښه کار دی او دغه دی اوبه کمې دي اوبه کمې خوري دا د دشت دپاره د مرغانو دپاره د ښار دپاره چې دلته راوړي د ښار دپاره هم یو ښکلې ښکلا ده او د زیارتو دپاره هم ولې اوبه لږ خوري او دا خو لو ګټه ده د افغانستان دپاره او د ټولو ملت دپاره دغه شنغزۍ خو چې دی د هر یوه هم په کار دی هم د سونګ دپاره ښه دی هم د ایښولو دپاره ښه دی هم یې سړی یو سوري ته کښېنستی. هلمند د هیواد یو پراخ ولایت دی چې ډېرې سیمې دشتي او وچ اقلیم لري. ویلی سو چې په ریګستان کې د دغو نیالګیو ایښودل به دشتي سیمې تر یوې اندازې سمسورې کړي.